ورته وایي نه په دې سودا اخلم، ما ته په سودا واخله. عبد الله ابن عمر ورته وایي زه چې کوم ځای سودا اخلې، پلانکي ځای کې سودا اخلم، وړو اخلم، دا اخلم دا اخلم. عبد الله ابن عمر ورته واغستل، ویل چې برابر شو، دا به سره کور ته وړي. د عبد الله ابن عمر خادم راغی، دا سړی د دې اوږې نه ونیولو، وایي د خدای نه حیا وکړه، د عمر زوی دی، د الله نه حیا وکړه، د عمر فاروق بچوړی دی. هغې ورته مخ راواړه، ورته وایي زما او د خدای په سودا کې ستا څه کار دی؟ اخوشه د ده چې څنګه خوښوي هسې به ورسره کوم. چې کله سودا ورسره یوړه، عبد الله ابن عمر ورته وایي نور څه شته؟ ویل نه چې نور څه نشته. والحمدلله یې ویل، د الله حمد و ثنا یې ویل. خادم ورته وایي چې تا خو لکه تا لویه خوشحالي ومنتله، تا خو پن راوړو، تکلیف دې ورسره تېر کو. او بیا وایي و بچیا کما ته ویلی چې ساره شه دا غذا به اوس پخی او د پخلي نه بعد به زما بچي خوري. نو په دې به نیمه ورځ نور هم تېره شوی وی. دایم را سره احسان وکړو چې په وخت باندې رخصت کړم. ولې وایي دا اراده دې مې ورته پخوله دې مې وایي او پلار مې هغې پورې نه وتلی چې تر څو د خیمې نه د ماشوم جړا نه وه راوتلې. دا د صحابه و. تاسې به اوس وایي چې دا څنګه زړونه و.